زرین فرهنګي کافي شاپ په غزني کې نوی په کار پیل کړی. د دغه کافي شاپ مسؤله زرین رویش وایي چې د دغه ډول کوچنیو کاروبارونو په جوړولو سره د میرمنو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون رامنځته کیدای شي. معصومه رویش وایي په غزني ښار کې دا لومړنی کافي شاپ دی چې د میرمنو له لوري د میرمنو لپاره ځانګړی شوی. د دې په خبره په دې کافي شاپ باندې ټول نږدې 4,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او هیله لرم چې په اقتصادي وضعیت کې به مې بدلون رامنځته شي. که ما تونستیم را ایجاد کنیم خیلی راحت میتونن با اطمینان کامل بیاین و در اینجا برنامه های خود را اجرا کنن. مثلا چند ساعتی بشینن با دوستایشان برنامه بگیرن، مهمانی بگیرن، خیلی از برنامه های فرهنگی خود را اجرا. دغه پیغله میرمن وایي د غزني په دودیزه ټولنه او ناامنه ښار کې د رستورانت له جوړولو څخه یې موخه دا ده چې د میرمنو لپاره د کار او ناستې ځای رامنځته کړي، ترڅنګ میرمنې هم په دغه برخه کې پر ځان باور پیدا کړي. زمینه برای زنها است. ما این کافه را به این هدف ایجاد کردیم که در شهر غزنی کلا تو یک جای تو یک ساحه مخصوص خانم ها نبود و خانم ها نمیتونست در این جای حضور پیدا کنند و به خاطر ما این کافه را ایجاد کردیم تا خانم ها بتونن راحت در کافه ها در مثلا رستوران حضور پیدا کنند. لبل خو هغه غزنی میشتي میرمنې چې دغه کافي شاپ ته راغلي د زرین فرهنګي کافي شاپ له خدماتو څخه راضي ښکاري او زیاتوي چې دا د میرمنو لپاره خوندي ځای دی. هغوی زیاته کړه تر دې وړاندې د ښځو لپاره داسې رستورانت نه و چې میرمنې هلته ورشي د غرمې ډوډۍ، چای او کافی پکې وڅښي. بله اینجا کلا خانم‌های هم واقعا خیلی راحت هستیم در اینجا وقتی میاییم. خوشحال هستیم از اینکه همچون پروژه روی دست داشتن و عملی کردن. و برای خانم‌ها زمینه کاری را مساعد میکنه که همچون کارهای شاید کسای دیگه انجام دادن نتونه. مثلا د دغه رستورانت مسؤلین وایي چې له دوی سره تر 50 زیاتې میرمنې کار کوي او غواړي چې ډیر ژر به په ښار کې دې ته ورته نورې کافي شاپونه هم جوړ کړي. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزني.